د بادغیس له خړو میدانونو تر ملي او نړیوالو ټیمونو د عثمان ستر خوبونه. په دې له خاورو ډک میدان کې د بادغیس چاکرها په نامه له یوه ساده کلي د هیلو ډک یو ستوری راخیږي. 12 کلن عثمان چې په نړیوالو لوبغالو کې د فوتبال کولو خوبونه ویني. بیرون شدم، توپ بود، بچه ها بود بازی میکردن و من بازی کردم، دیدم که صدا در داشتم، من خیلی تشویق کردن. فوتبال یک بخش از زندگی من بوده، عاشق فوتبال بودم. مثلا که آدم عاشق یک چیزی میشه، من عاشق فوتبال بودم. فوتبال یک بخش از زندگی من. عثمان وایي هیله لري یوه ورځ د بارسلونا او ملي ټیم لوبغاړی شي. دی زیاتوي چې کورنۍ یې تل ملاتړ کړی، خو تر ټولو زیات د خپل ورور له هڅونو او مینې منندوی دی. خودم تنها آرزویی که دارم یکی به تیم بارسلونا بازی کنم و افتخار برای وطن باشم و به تیم ملی هم بازی کنم. تمام خانواده من تشویق کردن، بخصوص کاکام، برادر کلان بلال جان، من خیلی تشویق کردن به اینکه فوتبالیست شم، با آینده بازیکن خوب بشم. دی د برازیلي لوبغاړي نیمار مینوال دی، خو د هغه تقلید نه کوي بلکې له هغه الهام اخلي او په راتلونکي کې غواړي د خپل وطن لپاره د فوتبال له لارې خدمت وکړي. انتخاب من از بین مسی و رونالدو که است مسیه و الگوی فوتبالی من که است نیماره. نیمار خیلی دوست دارم، به پیش من ثابته و نیمار خیلی دوست دارم. خیلی تمام ویژگی‌ها داره، خصوصا خیلی بازیکن خوش تکنیکیه. به عشق خود فوتبال بازی کنم، برای وطن خود بازی کنم، برای کسایی که فوتبال تماشا میکنن بازی کنم، چون اونا لذت ببرن و تا حد توانی که دارم کوشش خود میکنم. عثمان وایي د لوبې پر مهال داسې جامې اغوندي چې له نورو توپیر ونه لري، ځکه نه غواړي بېوسه ملګري یې ځان کم احساس کړي. بیشتر وقتا با همینجا بازی میکنم، تمرینات ما بیشتر وقتا با همینجا. ما به جای تیرک تا از سنگ و چوب و این چیزا استفاده میکنیم و من خودم الهی شکر خداوند را شکر امکانات دارم، خودم مثلا کفش و لباس دارم و دیگه امکانات ندارم، به خاطر که دوستام ناراحت نشن من خودم کفش و لباس نمیکنم. نوموړی وایي چمن، بوټان او مناسب لباس ورته پکار دی، خو ورسره ژمن دی چې که لوړې کچې ته ورسیږي نو د بادغیس د ماشومانو لوی ملاتړی به شي، څو هغوی هم وکولی شي په فوتبال کې وځلیږي. مثلا ما به چمن نیاز داریم، به گل نیاز داریم، به کفش نیاز داریم، به لباس نیاز داریم، به مانع نیاز داریم. من انشالله اگر روزی برای تیم خارجی بازی کنم یا به تیم ملی بازی کنم، هرچی معاشی یا چیزی که به من دادن انشالله برای از اینا خرج مصرف میکنم و اینا خیلی تشویق میکنم که دست از تلاش بر ندارن. له بلې خوا د عثمان ورور وایي له ټولې کورنۍ یوازې 12 کلن عثمان فوتبال کوي. نوموړی زیاتوي عثمان فوتبال سره بېساري مینه لري چې له همدې کبله هره ورځ سهار وختي په همدې خړ میدان کې تمرینونه کوي. عثمان جان که بدک صبح وقت از خونه بیرون میشد، میره به تمام زمین خیلی فوتبال میکرد، تخواکا. خانواده ما خیلی تشویق نمیکردن، حتی نمیگذاشتن گاهی وقت صبح وقت که بیرون میشد اردو میدادن، به خاطر که صبح وقت بیرون میشد کسی به بیرون نبود و عثمان جان به بیرون بدن دیگه. عشق فوتبال خیلی به دل عثمان و عثمان خیلی خوش داره فوتبال. په ټولنیزو رسنیو د دغه کم عمره لوبغاړي ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د هیواد بدني روزنې او ورزش ادارې نوموړی د لا زیات ملاتړ او فوتبال فدراسیون ته یې ورپېژندلو په موخه کابل ته راغوښتی چې د عثمان کورنۍ په خبره اوس مهال یې کابل ته د رالېږدولو په چمتووالي بوخت دي. سید عالم هاشمي، حریت رادیو، بادغیس.